بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن مو د نتورک کلاس دی. تېر ځل را رسېدلي وو ترېنه یو څه مو ترېنه وویل. نن ترېنه پنځم سلاید به ترېنه ووایو. ښه نتورک ټوپالوجي دا خو مو ویلی دی که نه؟ پنځم ووایو. نن راځو ترېنه وایو شپږم سلاید. ښه راځو په دې کلاس کې موږ تاسې کنټینټس مطلب کوم کنټینټس په دې کلاس کې موږ تاسې لرو. لومړی آی پی اډرس به وپېژنو، سبنیټ ماسک به وپېژنو او سبنیټ به وپېژنو. لومړی چې آی پی اډرس یا دې ته موږ انټرنیټ پروټوکول هم ویل کېږي. آی پی خپله سټنډرډ انټرنیټ پروټوکول لپاره چې دا وایي لومړی خو به پروټوکول وپېژنو. وایي پروټوکول از ا سیټ اف انسټرکشن، دا د مجموعه یا د یو سیټ دی د لارښوونو how the computer will communicate to each other چې څنګه یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره په خبرې کولی شي. نو ګوره پروټوکول دا هغه طریقه ده چې پروټوکول سیټ اف انسټرکشن دی، سیټ اف انسټرکشن دی را سره چې دا کوي چې how څنګه one computer communicate with other. صحیح شو؟ مطلب with other چې څنګه یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره خبرې کولی شي. د خبرو کولو طریقې ته څه ویل کېږي؟ پروټوکول ویل کېږي چې دا څنګه د یو بل سره کمیونیکیشن تعامل کوي یا مطلب خبرې را سره کوي چې دې ترمنځ د اړیکه برقراره چې په کومه طریقه کوي دلته پروټوکول را سره استعمالېږي. صحیح ده؟ نو انټرنیټ پروټوکول دا یو ډول پروټوکول دی. آی پی از یوزډ ټو سینډ د میسیج ټو سلیکټډ پی سي. نو دا آی پی یا انټرنیټ پروټوکول داسې یو ډول پروټوکول دی چې کله هغه میسیج لېږي معنا داسې وشي چې دا میسیج دی هغه سلیکټډ کس ته ورسېږي. صحیح ده؟ Well, it is a numeric number. Why that your numeric number day? So show मतलब number day which identifies a unique device in the network. चिकुम यो मुक्सरा यो खास device पे यो network के रस रखाई. It is logical means it can be changed. मतलब logical दे अदा कवली शी change. So show it works with network layer layer 3. दा पे network layer layer 3 रस राजी पदी बन करके. अलबत्ता पति वीडियो की मुख गलत ची हुई. अल तम होता router तो layer 3 लेकर होते टालिंग पोर्ट लेकर अब सीधा आगा मुक्सरा असल की network layer दे. Oh, it has two versions. The IP address में दो version version 4 और version 6 दे रहा. How to assign IP address दामू को बिजन कोरा. उस पर सारे और IP internet protocol दास कोरा. په دې نړۍ کې چې په مېرې کنه موږ سره خو ډېر خلک موجود دي. فرض مثال فرض علي یو کس دی را سره. صحیح ده؟ دا د یو کس نوم دی را سره. ډېر زیات دی خو زه اوس علي دلته څه پېژنم. نو په دې نیټورک کې دا نیټورک داسې دی که نه چې نیټورک وګوره لومړی یو دغه ته وپېژنه ښه چې مطلب موږ سره یو پرایویټ آی پي اډرس دی چې را سره پرایویټ آی پي اډرس دی را سره. صحیح شو؟ آی پي دا را سره او بل چې دی پبلک آی پي دا را سره. پبلک آی پی د پرایویټ آی پی او پبلک آی پی ته مطلب پرایویټ آی پی دا داسې آی پی دا چې دا فری ده را سره. زه د ځان نه کولی شم یو ډیوایس دا ځان نه ورته ورکړم. صحیح ده؟ چې دا موږ سره کلاس ویډیو سره راځي په هغې کې وژنو. بل پبلک آی پی دا داسې چې دا تا ته آی اس پي درکوي، انټرنیټ سروس پرووایډر آی اس پي درته درکوي. او کله چې ته دغه پبلک آی پی اخلي نو دا به ته څنګه کېدو؟ دې به خپله پیسې ورکوي. کله چې موږ انټرنیټ عادي موږ فعال کړی دی که نه عادي ډېټا خلاصه کړو دا یو آی پي ورته ورکوي خو هغه آی پي انټرنیټ نه وي که نه. کله چې زه راشم او انټرنیټ فعال کړم بیا موبایل فرض مثال دا ډیټا خلاص کوم بیا سره د انټرنیټ کار شروع کړي. نو الته چې دا کله پیسې ورته ورکوم بیا زه دا یو بنډل فعال کوم د دې پر ضد دلته ماته یو آی پی راکوي. هلته پبلک آی پی راکوي. هغه پبلک آی پي کې ماته چې دا دومره انټرنیټ به استعمالوي هغې نه پر بیا استعمالولی شم. نو اوس دغه آی پي اډرس چې کوم یو دی په نیټورک شاید موږ سره غاټ نیټورک وي. اوس داسې کېږي که نه چې مطلب دغه نیټورک دا اوس دا کمپیوټر ایشو شو دا پی سي 1 دی دلته موږ نیټورک جوړوو. صحیح ده؟ اوس دلته شاید زه دا پی سي 1 باندې زه دا نیټورک کې دا پی سي 1 باندې نه پېژندل کېږي. بل شاید هلته بل کس ناست وي د هغه بل هغه هم ورته پی سي 1 نوم ورکړی وي، بل کس وي هغه هم ورته پی سي 1 نوم ورکړی. دلته اوس مطلب اوورلیپینګ کېږي دا هم دی هغه هم دی هغه هم دی. نو نیټورک کې چې پېژني هغه په آی پي اډرس پېژني او یو آی پي اډرس په یو نیټورک کې دننه د دوو کمپیوټر لپاره نه سین کېږي را سره. فرض مثال ما 10.0.0.1 ورکړ همدا 10.0.0.1 په همدغه شته نیټورک کې چې موږ په نو کمپیوټر سره کنیکټ کېږو د دویم کمپیوټر زه 10.0.0.1 نشم ورکولی. دا ټول که کومه بیا ورته ورکول کېږي. نو آی پي اډرس په دې ټول مطلب دې ته 10.0.0.1 ما ورکړ که نه دا اوس نه پېژندل کېږي چې پی سي 1 دا په کوم نوم باندې په نیټورک کې پېژندل کېږي 10.0.0.1. نو آی پي اډرس دا هغه یونیک ځانګړی نمبر دی په کوم کې چې زما کمپیوټر په نیټورک کې پېژندل کېږي. مطلب دا آی پي اډرس زما د کمپیوټر نوم په دې نیټورک کې آی پي اډرس دی او دغه آی پي اډرس نشي کېدلی چې نور همدغه زما آی پي اډرس یو بل کمپیوټر ته اساین شي نه کېږي را سره. او دا هم سره لاجیکل دی مطلب بدلېږي. دا اوس 10.0.0.1 دی که نه زه راځم ورته 10.0.0.10 کومه یا را سره که چېرې دا بل چې نه وي اخیستی بس ما سره اساین شو بدل شو را سره. څه شو لاجیکل دی را سره. It works with network layer 2 मतलब network layer باندې سره کار کوي چې layer 3 residential layer متر روان دي. But it has two versions دي version 4 او version 6. ها راځو موږ یو آی پی اډرس څنګه اساین کولای شو کمپیوټر ته. لومړی موږ دلته راشو کنه که چېرته د رن کمانډ ته راشو دلته موږ لیکو چې ncpa.cpl ncpa.cpl او دې ځان انټر کلیک کوو. ګوره موږ سره دا راغلی که نه دلته زموږ کار چا سره دی دا وای فای سره ښکارېږي دا وایرلس دی که چېرته مطلب ته هلته ورسره خپله دا نور ځینې کمپیوټرونو کې دا نه وي ښه دا د ویب ورکسټیشن سره راغلي دي را سره. صحیح شو؟ وي انټرنیټ دی را سره ګوره بیا هلته ګوره د بلوتوث نیټورک کنیکشن د دې ته هم ځای پې اډرس ورته ورکولی شم. ور دې پر ځای موږ راځو دلته څه کوو دا موږ سره د هغې ځای ښه دلته د آی پي مطلب وای فای ته ورکوو. کله چې موږ کوو چې مطلب په چیز باندې کوو غواړم چې زه دا د خپل هغه سره وصل کړم وای فای سره نو دلته راغلی که نه زه دلته ډبل کلیک پرې کوم. کله مې چې ډبل کلیک پرې وکړم یا ډبل کلیک پرې کوم رایټ کلیک دلته پرې کوم او دلته راځم چېرته پراپرټیز ته
کله چې دې پراپرټیز ته راغلو دلته لاندې راځو ګوره انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 ټي سي پي اپ ورژن 4 نو ګوره دوه ډول ورژن 4 ورژن 6 دا راځو سره باندې او دې څنګه دلته ډبل کلیک پدې باندې کوم اوس ګوره سره وای obtain an IP address automatically دا کوم وخت کارو کیږي دا موږ سره وروسته بیا راوړل پروتوکول دی سره DHCP ډاینامیک هاوس کنفیګریشن پروتوکول دی کچې هغه غواړم چې مطلب دا خپل یو پروسس وکړي ډورا پروسس دی هغه به وروسته روان دی چې مطلب دا یو غوښتنه دی چې او هغه ځنه دی IP ورته ورکړي نو دا اتوماتیک کنه وی ته خپل ځان نه ورته وایي IP ورته کوم نو یوز د فالوینګ IP address چې دې ته static IP address ورته ورکړي او دې پاس ډاینامیک ورکړي او دې ته static ورته ورکړي IP address کوم یو IP address ورته ورکړي دا جوړ کوم چې 10 بیا ډاټ کړي دا دې پر رائټ ورکړي ته سمای .10.0 په مثال بیا .0 بیا 1 دا راځي پیښ سبنیټ ماسک هم تر راځي اوسه ته پیښ او دا ځنه اوکې کا او دې ځنه دا هم څنګه کا اوکې کا نو دې را سره IP address واخصه دې شنو 10.0.0.1 باندې سیدا په دې خو پوښتنه انشاء الله نو دا موږ سره د اساین کولو طریقه ورسره اوس راځو ورژن 4 او ورژن 6 پیژنو IP version 4 چې کوم دی کنه وای it has 4 parts دا څلور برخې را سره لري ګوره که چیرې زه تراشه مکنه دلته زور ته مې دار سره ګوره دا که چیرې زه واخلم دا موږ سره په څلور برخو ویشل شوی دی سره په دې ترتیب باندې دا سره یو شو دی دا سره دویم شو او دا سره دلته دریم چې شنو مطلب څلور پوره شو کنه دا سره یو 2 3 او دا سره څلور شو نو دا څلور چې دې ته دوه نمونه اخیستل کیږي دې ته یو پورشن وای پورشن چې شو پورشن اصل کې برخې ته کیږي او بل سره اوکټیټ مرته کیږي پورشن یا اوکټیټ چې شو که اوکټیټ څوک متعلق کې پورشن دواړه ورته اخیستل شي نو ګوره وای it has 4 parts دا څلور برخې لري لکه وخت چې موږ اساین کول لري کنه it has 4 برخې each part is called octet یا پورشن ار یو پارت یا اوکټیټ ورته کیږي یا ورته پورشن کیږي وای one part has 8 bits دا یو برخه چې کوم یو لري دې ته یا پورشن ورته کیږي یا سره اوکټیټ ورته کیږي او په دې هر یو کې سره دا اته بیت لري دا سره اته بیت لري دا سره اته بیت لري دا سره اته بیت لري نو څلور اتر سره سره دي دوه دې سره راځي دوه دې نو دا ټول که څو د مختلفو کې چې IP address ټول څو بیت لري ورته دوه دې بیت لري IP address او څو اوکټیټ لري څو پورشن لري څلور پورشن او ار یو پورشن څو بیت لري اته بیت لري سره دا سره په دې کې راځي سره ګوره وای IP version 4 has a 32 bits at all IP version 2 ټول 32 دوه دې بیت لري ټول وای its decimal number دا موږ سره decimal number دی ګوره یو موږ سره decimal number دی سره یو موږ سره decimal دی decimal سمره decimal اصل کې ګوره decimal سره شروع کیږي د صفر نه نیولې تر 9 پورې دا سره decimal دی بیا مطلب یو څوک پیدا سره یو لس بیا اگر راځي یو او بیا ورته صفر ځکه دا ټول decimal دي او په پروګرامینګ ژبه کې دا decimal بیا بل ته خو هغه ختم کوس پکې نه ورته سیدا دلته اوس decimal سره بل سره hexadecimal دی hexadecimal دی سره څه شو hexadecimal څنګه دی دا د صفر څخه نیولې تر 9 پورې سره دا دی او د 8 څخه نیولې تر f a b c d e f f کوډ کنه نو ګوره اوس دا سره شو a b c d e f A B C D E F شپږ شو F پورې سره نو دا ټول څو راځي دې قاعده ټول شپږ راځي مطلب کله صفر نه راونی شي تر 9 پورې دا 9 شو لاسره کنه او بیا ورسره شپږ یو ځکه بیا ورسره څو یو ځکه و ورسره ځکه صفر ته 9 پورې دا لاسو افرین او بیا کچې تر راشي ځکه صفر دې سره او بیا د یو نتر د A نتر F پورې دلته سره دا څو شو شپږ شو لاسره نو ټول لاسره شپږ سره نغله نو دا موږ سره داسې دي لاسره چې شو چې په زیاتره وګورئ کنه د خارجي باندې دي اته لیکلې وي چې یو F به لیکلې شي 4E داسې لیکلې نو هغه اصل کې په hexadecimal کې نه راځي څنګه نو ګوره IP address چې کوم یو دا موږ سره په چې کې په decimal number کې it separates with a dot دا dot سره یې ځکه لکه 122.168.0.0.1 کله چې مطلب څو ورته وي چې ماته یو IP address ولیکته ورته په مثال 10.0.0.1 دلته ورته څو پورشن شو څلور پورشن شو سره پورشن ما پتی شي بل سره په دې ډاټ سره سره څنګه کېږي پورشن به دی سره بل classes of IP address پر IP address پوښي classes of version 4 IP address د version 4 IP address class سره class A B C D E وګوره class A چې کوم یو دی موږ سره class A چې شو A class چې کوم دی دا موږ سره شروع کیږي د صفر څخه شروع کیږي تر 100 ویشه پورې سره class B چې کوم دی دا سره شروع کیږي د 100 څخه شروع کیږي تر 100 یو نوي پورې سره شروع کیږي class C چې کوم دی سره د 100 2 نه شروع کیږي تر 200 پورې A B C D class چې کوم دی سره دا د 100 نه شروع کیږي تر 100 نه تر دا سره تر 200 نه شروع کیږي تر 200 پورې نه هدي پورې کومه 200 نه هدي دی چې شو دلته راځي دا سره تر 200 نه هدي پورې شروع کیږي بیا class A B C D E چې کوم دی دا سره تر 200 نه شروع کیږي 200 نه شروع کیږي تر 255 A B C نو ټول څو کلاس لري سره 15 کلاس سره لري سیدا اوس ګوره په دې کې یو خبره سره په دې کلاس A کې چې کوم یو دی کنه دلته دا دوه تینه وتلې دي چې یو 0 IP اډرس نه وتلې دي او بل چې کوم یو دی 127 اډرس نه وتلې دي سیدا چې زوروم ریزرف شوی دی او 127 دا لوبیک د چیکینګ لپاره دی سره چې شو نو صفر هم کې نه وتلې دي او بل چې را سره یو چې 27 مطلب یو سره وې دا دی نو دې کې valid IP address د یو نه نیولې تر یو سره شپږ شپوري دا دی valid IP address سره راځي چې شو چې 1.0.0. او اخیری به کوم یو سره ویش یو سره شپږ یو سره ویش سره نشي دا کلاس A address valid سره دا دی او په دې کې هم را سره نور کې خبره نشته چې دا په کټه لوبیک لپاره دا دی سره اوس راځو موږ باندې څنګه نه پرایویټ په کلاس A کې د دوس پرایویټ هم پیژنم چې کوم یو پرایویټ د کوم پبلیک تر سره شو ګوره
وای 1 پورشن ان 3 اکټر 1 نټورک ګوره په دې کې موږ سره شي کنه زه په تاسو څنګه معلوموم چې کلاس A دی B دی C دی دلته ګوره موږ ویل کنه چې مطلب دا آی پی اډرس څو اکټر دی اصل دلته دې څلور دی کنه دی صحیح شو فرض مثال زه راغلم دا به دې څنګه راخلم راستري کنټرول C او کنټرول V سره زه پیاس کوم راوښم دلته به اوس خو تشریح وګورم اوس موږ ویل کنه موږ به دا د لومړي پورشن نه معلومو د څوم پورشن دا د لومړي که چېرته زه دلته راشم کنه او په دې کې زه ولیکم چې 1 20 20 صحیح شو دا مې دلته ولیکل ډاټ 0 صحیح شو بیا دلته راغلم موږ ویل چې ډاټ 0 او بیا دلته راغلم ورته ویل چې ډاټ 1 نو اوس دا به څنګه معلوموم چې آیا دا کوم کلاس ده نو دلته دغه لومړی پورشن نه دی دا لومړی پورشن د دې نه ما سره پته لګیږي اوس دا به کوم کلاس دی دا د کلاس A دی سره ځکه چې یو نه تر یو سلو شپږ شپه د یو نیول تر یو سلو شپږ شپه را سره راغلی کنه سره صحیح ده که چېرته زه دلته راشم او ورته ولیکم چې فرض مثال سره شری دلته په اول کې زه لیکم چې یو سلو دیرش صحیح ده بیا تر ازم ورته وایم چې راشم یو سلو دیرشو ډاټ 0 او بیا دلته ورته مې چې تر راشم ډاټ 6 سره 0 او بیا دلته ورته مې چې راشم ډاټ 6 سره ډاټ 1 نو دا به کوم یو کلاس B سره څنګه مو پته ولګوله ځکه دې وشو اوس دلته راځم ورته لیکم چې یو سلو څلوېښت صحیح شو او دلته راځم ورته لیکم چې فرض مثال 200 څلوېښت صحیح شو او دلته راځم ورته لیکم چې 250 او دلته راځم ورته لیکم چې 200 څلوېښت شو سره نو دا کوم یو کلاس دی دا کلاس B دا خو اصل کې کلاس B نه دا غلط دی صحیح شو دلته په دې یو سلو 250 دی ځکه چې مطلب هغه اخیری چې دا هر یو چې کوم یو پورشن چې دی کنه یا اوکټیټ دا تر کوم ځای پورته شي 25 ټو مطلب 255 پورې دا سره دلی شي که چیرې زه دلته راشم او ورته ولیکم چې څه شي زه ورته چې راشه زه ورته چې یو سلو 93 صحیح شو او دې ځان زه راځم ورته لیکم چې 200 فرض مثال 50 او دې ځان زه راځم ورته لیکم چې 250 او دې ځان زه راځم ورته لیکم چې څو فرض مثال یو ورته لیکم دا د کوم یو کلاس دی پلاس 3 شو نه صحیح ده نو دا ګوره موږ سره په دې ترتیب باندې اپی راځي سره دا اول پورشن د دې اول پورشن ته بسته ګوره کدار سره په په دې دینو کې څه کې مکیږي صحیح ده فقط په دې کې ته دې اول پورشن ته ګوره که اول پورشن د یو نه نیولې تر یو سلو شپږ شو پورې نو دا سره کلاس A دی که چیرته یو سلو اتیش نه نیولې تر یو سلو یو نوي پورې دا سره کلاس B دی که چیرته یو سلو 2 نوي نه نیولې تر یو پر 200 شو پورې ور سره دا سره 6 شو کلاس په دې نه ته معلومات راکاو وګوره نو کلاس A صفر څنګه تر یو سلو شي 1 نتورک پورشن ان 3 هاس پورشن ګوره اوس دلته موږ نتورک پورشن او هاس پورشن څه ته دي نتورک پورشن هغه پورشن دی چې مطلب دا موږ سره نتورک کوي چې دا په کوم یو نتورک کې دی سره صحیح شو چې دا موږ سره فرض مثال په کوم یو نتورک کې ګوره نتورک پورشن آیډنټیفایز نتورک دا موږ ته نتورک کوي چې نتورک موږ یې کوم کلاسونه باندې وشل شوی کلاس A B C دا کوم یو کلاس نتورک دی سره کوم یو نتورک او بل سره دا هاس پورشن چې کوم دی هاس پورشن سره کوي کنه چې دا کوم کمپیوټر پی سي چې کوم دی ولا دا کوم یو آیډنټیفایز ډیوایس دا په دې دغه پی سي په دې نتورک کې دنه په پی سي نو سره ډیر وسل کېږي نو دا روسته دا سره کوي چې دا کومه پی سي په دې نتورک کې دنه په دې کې وسل فرض مثال دلته یو سره وشل ده کنه دلته فرض مثال 2 دی سره دلته فرض مثال 3 دی سره او دلته سره 2 دی نو دا اوس دا شاید څوک احمد دی سره دا احمد کمپیوټر دی سره او دلته دا 3 شوی دی او دا سره څنګه دی سره شوی دی او دا سره فرض مثال تاسو 3 سره 3 شوی دی نو دا شاید چاوي د اولی وي دا ټول په یو نتورک کې دي کنه دي اوس موږ ویل کنه مختلف نتورکونه مختلف نتورک څنګه یو سره ګوره په دې کچیر زراش مکنه دلته ورته ولیکم چې یو سلو شل ډاټ 290 ډاټ یو سلو 9 ډاټ 10 اوس دا کوم یو کلاس دی باندې دا یو سره او کنه زه سمې شي نو ګور اوس دلته یو سلو شل ډاټ 210 ډاټ یو سلو شل ډاټ 1 دا شو سره کنه اوس یو سلو یوش ډاټ 210 ډاټ یو سلو شل ډاټ 1 اوس دا خصي والي دی کنه خو دا د بل یو بل نتورک دی او دا سره نتورک سره مختلف دي اوس نتورک کلاسز مختلف نه دي اوس نتورک مختلف دي نتورک څنګه دی دا موږ ویل کنه دا اول اوکټ چې دا نتورک دی چې نتورک دی او کلاس A کې دی کلاس B دی نور پاتې دی نو ګوره د دې نه کچر دا شل دی کنه دا یو دی دا لنډ کې نور او څومره پکې بدل شي دا موږ سره شي دی اماغه کلاس A IP دا او د شل سیم نتورک دی او د سیم نتورک د کنیکشن د لپاره چې کنه سویچ موږ استعمال سیدا سویچ د کوم وای مشکل نشته دی نو ګوره و د حساب خبره چې مطلب یو سره شل شو کنه دا یو نتورک دی او په یو نتورک کې د نن ډیر غټ اګنه دا تر کومه حدا پورې ګوره وسره دا یو سره شل دی کنه یو سره شل دلته راځي دا اول صفر دی کنه دی دا بل هم صفر دی کنه دی دا بل یو دی دا یو دی کنه دی دا کومه حدا پورې راځي یو سره شل ډاټ بیا دا 0 دی ډاټ بیا 0 دی دا تر کومه حدا پورې تر 250 پورې راځي 250 شو کنه د دې بیا 255 چې کومه هغه براډکاست دی دا شو سره کنه بیا دا راځي یو سره شل راځي ډاټ 0 راځي دا بیا یو کیږي ګوره دا دې پر اوس دا څنګه شو یو شو او دا بیا دلته کوم ځای پورې دا بیا دلته یو شو دلته یو نه شروع شو کنه صفر نه شروع شو بیا یو کیږي اوس دا بیا راځي یو سره شل ډاټ 0 ډاټ دا ورشي 1 او دا بیا کوم ځای پورې ورسیږي تر 250 پورې سره ورسیږي 250 پورې سره کنه بیا یو سره شل ډاټ 0 ډاټ 1 او ډاټ 1 دا بیا 2 کیږي او دا بیا کوم ځای شروع شو ته صفر نه شروع شو ونه شي دی خو سره تاسو کوم ګوره
دا په دې حساب باندې ښه کله چې مطلب دا یو نتورک دی اوس کنه دی دا نتورک دی کنه په دې نتورک کې اوس دا اول آی پی ده کنه دا اول آی پی ده کنه دا پورشن چې کومه دا پورشن تر 250 پورې رسیدي مطلب په دې پورشن کې چې کله 250 کسان وصل شول بیا راځي دا 250 دا بیا صفر کیږي دا 250 د دې پر یو تر راځي اوس ګوره دا ویډیو ډیر زیات وګورئ خاص راځو دا بل ویډیو کې ضرورت شي